په یوه کلي کې 3 ورونه اوسېدل. 3 واړه ورونو په خپل ذوق سره ودونه کړي وو او د خپلو مېرمنو سره یې خوشحاله ژوند لرلو. د 3 ورونو د کور مخې ته د میوې ولاړه ونه یوازینۍ داسې عیاداتي سرچینه وه چې دوی یې په نس مړول. یوه شپه یو بزرګ میلمه شو. مشر ورور یې له میلمه سره ډوډۍ ته کېناست او پاتې 2 کشرانو ورونو یې د لوږې د نشتون په بهانه ځانونه له دسترخوان څخه په ډډه کړ. له لمانځه او خوراک څښاک وروسته ټول په خواږه خواب ویده شو، خو میلمه په نیمه شپه راپورته شو او کله چې 3 واړه ورونه خوابېدلی ولیده نو یوه اری راواخیسته او د کوربنو د یوازینۍ عیاداتي سرچینه یې له پرې کولو وروسته یې ځان له نوموړي کلي راوایسته. سهار مهال د 3 واړه ورونو په کور سم ماتم جوړو او ټول کلي په یاد بزرګ پسې سپکې سپورې وکړې. څو کاله وروسته چې همغه میلمه بیا په دې کلي راتېرېده نو ویې لیدل چې په هغه زوړ ځای کې اوس یو ښکلې او قیمتي ماڼۍ جوړه شوې او 3 واړه ورونو د ونې له پرې کولو وروسته د ژوند نورې عیاداتي سرچینو ته لاس وراچولی او الله پاک ورته پکې ډېر ستر برکت ورکړی. نو درنو لیدونکو، هیڅکله هم خپل ځان له یو شي پورې مه تړئ، ځکه د ژوند لارې بې شمېرې دي او ځینې وخت یوه بله لاره ستاسو د پرمختګ لپاره جوړه شوې وي چې نه تلل پرې ستاسو ته ډېر زیات زیان رسولی شي.